السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به د لوبغاړو د نوې درجه بندۍ ترڅنګ په یو شمېر نور مهم معلومات هم ترلاسه کړئ، خو له هغې مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره وګورئ. بیا هم ستړي مشه ګرانو لیدونکو. ICC یو ځل بیا د نړیوالو شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې د لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې پکې راشد خان یو ځل بیا د نړۍ مخکښه بالر یا هم لومړی مقام لرونکی بالر اعلان شوی. راشد خان لا دې وړاندې هم د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې څو ځله په لومړی مقام راغلی چې دا په خپله راشد خان او د راشد خان ټولو مینوالو ته د خوشحالۍ خبر دی. په درجه بندۍ کې د سریلانکا خورا مهم او پیاوړی بالر هسارنګ هم په دوهم مقام راغلی. هسارنګ د سریلانکا یو له بهترینو سپین بالرانو څخه دی. عادل رشید چې د انګلند د لوبډلې په ګټه لوبیږي په یاده درجه بندۍ کې په دریم مقام راغلی. عادل رشید له راشد خان او هسارنګ وروسته د نړۍ غوره بالر دی. په درجه بندۍ کې د افغانستان بل سپینر بالر مجیب الرحمن هم په اتم مقام راغلی. مجیب الرحمن د افغانستان له پیاوړو او مشهورو سپین بالرانو څخه دی او اوس هم د بیټینګ درجه بندۍ کې د نړیوالې شورا څخه په اعلان شوي د بیټینګ په درجه بندۍ کې هیڅ کوم افغان لوبغاړی نشته، خو په دې درجه بندۍ کې د هند سوریا کومار یادو په لومړی مقام راغلی. له کومار وروسته د پاکستان پښتون لوبغاړی محمد رضوان په دوهم مقام راغلی. رضوان د ښې وړتیا ترڅنګ یو دینداره لوبغاړی دی. په رینکینګ کې د نیوزیلند لوبغاړی ډیون کانوی په دریم مقام راغلی او په څلورم مقام بیا د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم دی. او اوس هم د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې په اړه افغان کرکټ بورډ د 19 کلنې ملي لوبډلې د 13 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ د 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې د غوراوي پړاو په پایله کې د دویم تمریناتي کیمپ لپاره 10 کسیزه نوملړ وټاکه چې پکې د لومړي پړاو د غوراوي سیالیو غوره لوبغاړي شامل دي. دغه 10 کسیزه نړ به د دویم پړاو روزنیز او تمریناتي کیمپ کې په بیلابیلو ډولونو وازمویل شي. د کرکټ بورډ په وینا د پلان له مخې به یا د لوبډله د روان کال د اسیا جام او راتلونکي نړیوال جام سیالیو ترڅنګ له نورو هیوادونو سره د دوه اړخیزو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو شي. د 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې د جوړېدلو پروسه څه باندې 2 میاشتې وړاندې د آزادې ازموینې په اعلان سره پیل شوې چې د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د هیواد په 5 زونونو کې تقریبا 50,000 لوبغاړو ازموینه واخیسته چې په پایله کې د لومړي پړاو او غوراوي کمیټې لپاره 109 لوبغاړي وټاکل شول چې له دې وروسته دغه لوبغاړو څو موده وړاندې په خوست ولایت کې 8 ورځنۍ کیمپ کې برخه واخیسته چې له منځه یې پورته ذکر شوي 10 لوبغاړي د راتلونکي پړاوونو لپاره وټاکل شول. یاد دې وي چې د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله په تیر نړیوال جام کې هم تر نیمه پایلوبې رسېدلې وه. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.